اوریدونکو سلامونه. خوشحاله یم چې بیا هم د ژوند ناویل شوي رازونه کتاب له دویمې برخې سره ستاسو په چوپړ کې یم. دا کتاب ما حسیب نورمل ژباړلی دی چې تر ډېره د لنډو او په زړه پورو جملو ټولګه ده. په دې هیله چې د دې کتاب ټولې برخې په خپلوار سره واورئ. سکوت. ځینې وخت څو شېبې سکوت یو کتاب خبرې کوي. دوستي زړو اسنادو ته ورته ده. څومره چې زړه وي هغومره یې ارزښت ډېر وي. ښکلا هغه مېلمنه ده چې په هر ځای او په هر وخت کې هرکلی کیږي. انسان. عجیبه ده چې انسان له غذا پرته 2 میاشتې، له اوبو پرته 2 اونۍ، له هوا پرته 2 دقیقې ژوند کوي، خو پرته له وجدانه بیا ډیر ژوند کولی شي. لوړه ودانۍ. هره لوړه ودانۍ په پیل کې د کاغذ پر مخ یوه ساده نقشه وي. نو مهمه نه ده چې اوس څه یې، مهمه دا ده چې په راتلونکي کې به څه وي. دا انتخاب ستا دی. ټول خلک لوبې خوښوي. دا ته خپله ټاکې چې لوبه شي که د لوبې اتل. د نیکمرغۍ وزرونه. د یو کار لپاره پریکړه کول همت او ترسره کول یې قدرت ته اړتیا لري. همت او قدرت د نیکمرغۍ 2 وزرونه دي. له دې وزرونو پرته د نیکمرغۍ پر لور الوتل ناشوني دي. همت. هر سړي ته د نړۍ هومره نیکمرغي شته، خو د راسته راوړلو لپاره یې فقط یوه شي ته اړتیا ده چې هغه همت دی. ژوند ته که له هرې زاویې وګورې ښکلی دی. موږ او ستونزې. په ځوانۍ کې موږ په ستونزو پسې روان وو، خو په بوډاتوب کې بیا ستونزې په موږ پسې منډې وهي. بدګماني. څوک چې څومره پر نورو بدګمانه وي هغومره په خپل ځان هم وي. نیالګی. یو نیالګی د ځنګله پیل دی. یوه مسکا د مینې پیل ده. د یو ټینګ لاس ورکول د یوې کلکې دوستۍ پیل دی. یوه شمعه تیارې ته د پای ټکی ږدي او یوه هیله روح ته ارام وربخي. ویې ازمویئ، همدا نن له دې کارونو یو ترسره کړئ. ځینې خلک د باندې ښه دي. اندېښنه مه کوئ چې له بهره څنګه ښکاري. یو څوک شته چې ستا زړه ویني. هغوی چې ستاسو په اړه ظاهري قضاوت کوي تل همداسې د باندې ولاړ ښه دي. واقعي نیکمرغي د هغو کسانو په برخه وي چې پرته له کوم حساب او کتابه مسکا کوي. ښه انسانان لکه انځور شوي ګلان د غوړېدو لپاره د باران څاڅکو او د لمر وړانګو ته اړتیا نه لري. ښه ملګری څوک دی؟ هغه دی چې تر پایه درته ژمن واوسي او د ځان په څیر دې درکړي. فریاد. چیرته چې د چا خبره نه اورېدل کیږي هلته سکوت تر ټولو ښه فریاد دی. په 3 شیانو تکیه مه کوئ: په غرور، درواغو او مینه. ځکه انسان په غرور وروسته پاتې کیږي، په درواغو ماتې خوري او په مینه مري. ستونزې. که مو له ستونزو مخ واړوه نو ستونزې به درته مخ راواړوي. میړانه. د درد پټول میړانه او د ټینګ ایمان نښه ده. فکري ښکلا. څوک چې فکري ښکلا ولري د بدن ښکلا نورو ته نه ښیي. درواغ. که درواغو رنګ لرلی نو اوس به د ډیرو خلکو له خولې زرغونې ورېدلې. محرومیتونه. اجازه مه ورکوئ چې ځینې محرومیتونه مو د ژوند له نعمتونو بې برخې کړي. دوستي او جدایي. دوستي یوه پیښه ده او جدایي یو قانون دی. تل پیښه رامنځته کوونکي او قانون ماتونکي اوسئ. طبیعت. په طبیعت کې هر موجود هغه څه دی چې باید وي، خو یوازې انسان هغه نه دی چې باید وي. احترام. په کومه ټولنه کې چې د ښځو د ښکلا له امله او د نارینه‌وو بیا د شتمنۍ له امله احترام کیږي هغه ټولنه د زوال پر لور روانه ده. فقر او بېوزلي دا نه ده چې د خوړلو لپاره څه ونه لرئ. فقر او بېوزلي دا ده چې یوه ورځ پرته له فکر کولو تیره کړئ. بخل. هره تېروتنه د بخلو وړ ده، خو په دې شرط چې تېروتی پر خپله تېروتنه اعتراف وکړي. ژوند د لوړو او ژورو ټولګه ده. په لوړوالي کې غرور مه کوئ او په ژور کې همت له لاسه مه ورکوئ. ملګري. د هیچا سره دوستي او ملګرتیا ترونه مه شلوئ. د وخت او مطلب ملګري مو په خپله پرېږدي. ښه ژوند. د ښه ژوند لپاره تېر مهال له افسوس پرته ومنه. اوس په خوښۍ ژوند وکړه او راتلونکي ته له ویرې پرته چمتو اوسه. وخت او مینه. ځینې کسان له یو چا سره 20 کاله عمر تېروي، خو یوه شېبه هم ورسره مینه نه کوي. ځینې بیا له یو چا سره یوه شېبه وخت تېر کړي،
خو بیا ټول عمر مینه ورسره کوي. لوی زړونه او لوړ احساسات مینه او ښکلا زیږوي. ژوند حقیقت دی. ژوند کومه ستونزه نه ده چې حل شي. ژوند حقیقت دی، باید تجربه شي. مینه خورا کمزورې حافظه لږ مینه د کلونو لپاره نشي هیرولی. عدالت چیرته چې عدالت نه وي، منډې د هغو خلکو په نصیب وي چې نه رسیږي، او رسیدل د هغو خلکو په نصیب وي چې منډې نه وهي. ژوند کله مو چې ژوند پای ته نږدې شي، تازه به دا زده کړئ چې څنګه کولی شئ دویم ځل ښه ژوند وکړئ. دا په یاد ولرئ چې اسمان په ستورو، بڼ په ګلانو او زړونه د دوستانو په یادولو ښکلي دي. د باران عظمت، د باران په هیبت او ویره سکوت وکړئ، په عظمت یې شکر ادا کړئ. دنیا او مسکا، ټوله دنیا مو په مسکا ولګوئ. که خوشحاله شئ، ټوله نړۍ به ستاسو پر لور درشي. صبر د بریا راز دی، خو هغه وخت بیا تېروتنه ده چې پوهیږئ فرصتونه مو له لاسه وځي. سکوت ښایي سکوت د هغو کسانو لپاره تر ټولو ښه ځواب وي چې له خپلې خبرې پرته د بل خبرې نه مني. ښه ملګري مو ستونزې نه هواروي، خو د ستونزو پر وړاندې د مقابلې قوت درکولی شي. کټ مټ لکه چترۍ باران نشي درولی، خو دا مرسته درسره کولی شي چې تر باران لاندې حرکت وکړئ. ډېر خلک کولی شي خو نه یې غواړي. ډېر خلک غواړي خو نشي کولی. ډېر خلک هڅه کوي خو فکر نه کوي. ډېر خلک فکر کوي خو بیا هڅه نه کوي. ګډ ژوند د نیکمرغه ګډ ژوند لپاره 3 کارونه اړین دي: تفاهم، تعامل او بخښنه. مهم کارونه: که مو د ژوند مهمو کارونو ته وخت نه درلود، پوه شئ چې په بېمانه او غیر ضروري کارونو بوخت یاست. ازادي مهمه نه ده چې جسماً په قفس کې وي، مهمه ده چې روحاً آزاد وي. صبر له ونو زده کړئ چې هر منی خپلې پاڼې باد ته سپاري، په دې هیله چې پسرلی به تر دې ډېرې پاڼې راوړي. بد په نړۍ کې د بد په نوم څه نشته، حتی تیاره هم بده نه ده، ځکه تیاره مو د رڼا په ارزښت پوهوي. ځورېدنه انسان چې له څه ځورېږي، ټول یې له خپله لاسه دي. ښه بېلګه یې مینه ده. انسان چې څومره مینه کوي، هغومره به ځورېږي. استعداد او شخصیت: استعداد په یوازیتوب کې غوړېږي، خو شخصیت بیا له نورو سره په اړیکو کې وده کوي. مینه او محبت: خدای ته د رسیدو لپاره ډېرې لارې شته، خو تر ټولو ښه لار یې مینه او محبت دی. غوښتنه: که تاسو په رښتیا له خدای نه یو څه غواړئ، نو ټول کائنات به یې لاس په لاس تر تاسو در ورسوي. پلار: مهمه نه ده چې د څنګه پلار زوی یې، مهمه دا ده چې د څنګه زوی پلار یې. ژوند او مینه: ژوند ته چې څومره مینه او قرباني ورکوئ، هغومره مینه او قرباني درکوي. سکوت او مسکا: سکوت او مسکا 2 ځواکمنې وسیلې دي. مسکا د ډېرو ستونزو حل، او سکوت بیا د ډېرو ستونزو د مخنیوي لپاره. تیر وخت: که مو تیر وخت پر اوږو بار کړ، ملا مو ماتوي، خو که مو تر پښو لاندې کړ، غړی به مو هسکه شي. ویل او نه ویل: ناویلي ویل کېدای شي، خو ویل شوي بیا نشي راګرځېدلی. د مسکا ارزښت: صابون مو وجود او مخ مو مسکا پاکوي. ډېره مسکا کوئ چې مخ مو ښکلی وي. ځینې خلک مو په تصادفي ډول ژوند ته راځي، په دې خاطر چې احساس کړي آیا د دوستۍ ارزښت لرئ او که نه. مسکا: هیڅوک دومره بېوزله نه دي چې چاته مسکا ونه شي کړای، او هیڅوک دومره شتمن نه دي چې مسکا ته اړتیا ونه لري. حقیر انسانان: هغه انسانان څومره حقیر دي چې خپلې خوښۍ د نورو په ځورولو کې لټوي. په ژوند کې د 3 شیانو زغمل ډېر سخت دي. د دې پر ځای چې حق دې در وسپاري، زور زیاتی درسره کوي. کله چې پرې باور وکړې، خیانت درسره وکړي. او وروستی دا چې په زړه کې دې بلها خبرې وي، خو د ویلو جرأت یې ونه لرې. زړه او خبرې: داسې خبرې وکړه چې زړه یې ومني، یا داسې زړه ولره چې خبرې ومني. پیسې او کار: پیسې کولی شي چې ځینې ستونزې در هوارې کړي، خو کار او هڅه مو د تل لپاره له ستونزو خلاصوي. ذهني ازادي: تاسو هغه وخت پوره ذهني ازادي لرئ چې ستاسو په اړه د خلکو د خبرو او فکرونو په اړه اندېښنه ونه کړئ. اړیکې: له ځینو خلکو سره د اړیکو پرې کول د دښمنۍ په معنا نه دي، بلکې له داسې خلکو لرې ګرځېدل خپل ځان ته د درناوي په معنا دي. اوریدونکو، دا وه د ژوند ناویل شوي رازونه کتاب 2مه برخه چې درته وړاندې مې کړه.
تر بیا چې د همدې کتاب له درېیمې برخې سره ستاسو چوپړ ته راځم، تر هغه مو په لوی او بښونکي خدای سپارم. ښه وخت.